دا ورو سوال کړی دی بعض خلک دا وایي په دې نوم کې دننه او بعض خلک ورته نامه وایي بعض ورته نوم وایي په دې نوم کې دننه په دې ډوغل کې ګبین اچول دا فایدهمن وي نو دا علاج به جایز وي او که نه جواب د دې مسلې هغه دا دی چې بعض د بعضو طبیبانو دا تجربه ده وی او دې کې فایده ډېره ده نو که چېرته پکې فایده وي د طب د علم مطابق او ډاکټري اصولو مطابق نو هېڅ خبره نه ده په دې باندې سړی خپل علاج کولی شي او دا خو مباح ته چې مباح ته په مباح باندې علاج کیږي بلکې پخواني چې کوم طبیبان تیر شوي دي لکه ابن سینا یو کتاب دی القانون فی الطب نو هغه هم په هغه کتاب کې دا خبره ذکر کړې ده چې دا ګبین چې سړی په نوم کې دننه ور واچوي او د خوب نه مخکې په مالوچو باندې لګولي او بیا په نوم کې ولګوي دې سره ډېره فایده بعض اوسني ډاکټران هم دا خبره کوي وی دې کې دا فایده ده چې دې سره بلډ پریشر چې دی برابري ښه بعض پرې رد کوي یعنې ما پخپله بعض ډاکټران لیدلي وي دا خبره هسې وهمي ده نو خلاصه دا چې خبره ټوله واپس کېږي چا ته طب ته او ډاکټرۍ ته که چېرته ډاکټري اصولو کې او په طب کې او په حکمت کې دا خبره ثابته شي چې او د دې فایده شتي بدن ته نو بیا په دې باندې علاج کول مباح دي هېڅ خبره نه ده خو چې یقیني خبره او که نه نو بیا په هرې خبرې پسې مه ځئ او هره خبره په ځان تطبیق کوئ مه دا بدنونه چې نن سبا ګورې خراب شوي دي یو وجه دا ده چې کومه مونږ ټوټکه کومه نسخه په فیسبوک په یوټیوب په ټیک ټاک په واټساپ کې وینو هغه ډایرکټ تطبیق کوو یاره یو کس دیګه وایي چې دومره ګرامه به پلانې شی راوالي او دومره به پلانې شی راوالي او دومره به پلانې راوالي او دا په اوبو کې واچوه وسکې لکه د ټولو خلکو بدنونه یو شان نه دي اوله خبره دا ده د ټولو خلکو بیماري یو شان نه ده بله دا چې هر یو سړي ته د دوایي یو شان ضرورت نه دی لکه عقل استعمالول پکار دي